یو وخت به په خلکو باندې داسې راشي چې دوی به دا زکات داسې ګڼي لکه چاله چې قرض ورکوي او طبیعت به خرابي چې کله ورکوي او مخ به تریو کړی او رنګ به تور شوی حیران بشي والله 5 ریاله د الله په لار کې داسې به طبیعت خراب وي داسې تپوس یې مه او په دې انټرنیټ باندې او په دې موبایل باندې چې کمې لګوي بیا بعض والعیاذ بالله په دې ډمانو چې کم مال لګوي په ډمانو او په لوبو باندې په دې باندې چې کم مال لګوي په یو سیاستدان باندې مال لګوي دې دپاره چې نوم او شهرت یو چې پلاني سره ناست دی په لکاو په کروړاو پکې باز لګوي څه خبره نه ده خو که د هغه رب خبره دې ورته وکړه کوم رب چې ورته دا مال ورکړی دی نو بیا دې تندی ترې وکړي دا خو اوس د هغه الله دپاره یې لګوم کوم الله چې راکړی دی څه عجیبه دی د آدم دا بچی مال د الله دی د ده د فایدې دپاره الله ویلي الله خو ځان دپاره نه دی لکه الله د قربانو تذکره کړې ده په سورة الحج کې چې قرباني وکړي د وینې توی کړي د الله دپاره څاروي حلال کړي په حج کې په اختر کې نو بیا ویلي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها الله ته ګوره وایي د دې د غوښې او د وینې نه رسي ګورې الله دې دپاره تاسو نه ویلي چې د غوښه یې پکار ده یا د وینه یې پکار ده ولكن يناله التقوى منكم ستاسو د تقوی الله ته رسي ځکه د الله پکار ده نو په وینه باندې الله څه کوي او په څاروي الله څه کوي او فایدې پکې زمونږ دي نو د الله خو دغه مال ته ضرورت نشته دا مونږ یې چې لګوو الله مال باندې دا مال خو دی د الله دا دنیا ټوله د الله ده خو د زمونږ د فایدې دپاره یې مونږ ته ویلي چې ویې لګوئ اجر به وګټئ مال به دې ډېر شي مال به دې پاک شي نو ستا چې کوم ورور دی که د هغه څه ضرورت یې هغه به هم پوره شي ژوند به ښکلی روان د ټولو پکې فایدې دي د دنیا فایدې هم دي او د آخرت فایدې هم دي او بیا هم یو سړي تندی ترې وکړی دا صدقې ګوره د الله په کار هم نه دي ښه دا مې یاده کړه د الله دغه مال نه دی په کار که تاسو دې سره وله دا د الله نه دی په کار ځان سره یې جیب کې کېده واپس نه چې الله دپاره یې ورکې چې ته خفه په دې چې لږ مې ورکو لږ مې ورکو ډېر مې ورنکو اوس مې ډېر نه و چې الله ډېر وی او ما ستا په لار کې لګولی دا مال د الله په کار دی دا نه چې ځه بیا پرون مې ولګوه بله ورځ مې ورکېده دا سره جیب کې ګوره کله چې په دې مخلوق کې عزتمن سړی که نه عزتمن او قدرمن او ته له څه شی ورکوې او داسې ورګزارې کړې ورته یا داسې د مخ نه دې بړي والي هغه یې د ته هم واپس درګزار کړي ویلی ځان سره یې کېده نو رب العالمین خو هغه کریم او عزتمن ذات دی دا صدقه به هغه ویلي او دا به هغه قبوله کړي چې تا تندی ترې کړی دی ورغزار دې کړه او غوسې او خپې نو بیا یې ورکوي سره دا بوج ګڼي بس یو قسم بوج دی چې ختمول غواړي اکثر پکې داسې خلک به بیا دا وایي چې مسلمان دی وګوره زکات یې ورنکړو بس دې دپاره دینداري کوي چې خلک بس وایي دا ریاکاري ده دا د منافقانو لوی صفت دی لیکن بیا الله په لار کې مال لګې سړی چې دومره طبیعت خراب دی هلته خو دې دا هم غواړي که نه چې خلک ووایي چې دی تقوادار دی او چې خلک ووایي چې دا دیندار دی دغې دپاره یې لګوي دې دپاره یې نه لګوي چې الله ویلی دی یا د الله پیغمبر ویلی چې ویې لګوي نو بانډو والا منافقانو کې یو صفت دا و چې کم مال چې به د الله په لار کې خرج کوو نو هغه به څه ګڼو تاوان به یې ګڼو نو خرج کوو به یې ولي
چې مسلمانان وي یعنې د ځان د ساتلو دپاره دا به هم ټولو نه خرچ کوو بعضو به پکې خرچه کوله او هغه بعض هم د الله دپاره نه دی کړی هغه دې دپاره کړی چې څوک رانه خبر نه شي او حقیقت څوک معلوم نه کړي